نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو ورونو، په روژه کې دا زنانه چې کله خواړه پخوي نو د دې خوند په ژبه سره ګوري. دا څنګه دي؟ په دې سره روژه ماتیږي که نه؟ نو محترم مسلمانانو، په دې سره روژه نه ماتیږي، خو دا عمل ښه نه دی، مکروه دی. ها که چیرې د خوراک خرابېدلو خطر وي یا کور کې میلمانه وي داسې، یا په کور کې څوک مریض وي نو هغه ته تروه تاوان کوي، یا یې خاوند ظالم وي، که چیرې خواړه خراب سي وهل ورکوي، نو په داسې حال کې بیا صحیح دی. هغه هم چې په ژبه باندې پرېښوله، د خوراک اندازه ورته وسوه، نو بیرته دې توکي او په خولې باندې دې اوبه تېرې کړي. او بله مسله دا چې یوه ښځه خپل بچي ته څه خوراک په خولې کې جوړوي نو په دې سره هم روژه نه ماتیږي، خو په وخت د ضرورت کې. که چیرې بل څوک وي چې د هغه روژه نه وي نو بیا هغه دې ورته وجوي. که بل څوک نه وي او ماشوم وږی وي، بله لار نه وي، نو بیا دې دپاره صحیح دی، خو د هغه شي ذایقه دې نه تېروي، بیرته دې اخره کې ناړې توکي او په خولې باندې اوبه تېرې کړي. او یو بله مسله دا چې ګرد و غبار حلق ته ولاړ سي نو په دې سره هم روژه نه ماتیږي. ځینې خلک په داسې ځای کې کارونه کوي، مزدوریانې کوي چې هغه ځای کې ګرد و غبار ډیر وي، نو بیا د هغو حلق ته دا ګرز ولاړ سي، هغه وایي په دې سره روژه ماتیږي که نه؟ نه، نو په دې سره روژه نه ماتیږي. که چیرې داسې دوړې راسي یا څوک یو ځای کې ګرد و غبار کې کار کوي، حلق ته ولاړ سي، په دې سره روژه نه ماتیږي.